د سعادتمندۍ د نیکبختۍ 4 علامې دي. یو دا چې کور والا یې نیک وي. دویم دا چې روزي یې په داسې ښار او په داسې ځای کې وي چې د ده کورنیان د ده سره ورسره وي، کور والا یا بچان، که په خپل ښار کې وي که په بل ښار کې وي، چې کور یې ورسره وي. دریم دا چې د ده ناستې ولاړې والا نیکان او دینداره وي. څلرم دا چې کله د خپل کاره څه فارغه سي سیده خپل کور ته. نو که دغه 4 علامې په چا کې ولې دا سعادتمند نیکبخته او خوشنصیبه سړی دی چې دغه 4 نعمتونه الله وده ته ورکړي دي. کور والا هم نیکه ده او روزي هم داسې ده چې سهار ځي ماښام خپل کور ته راځي، غرمه کور ته راځي، یعنې د خپلو بچانو و څنګ ته یې روزي ده. او چې کله فارغه سي سیده کور ته راځي، پر بله لار نه سي. که دا چاته الله ورکړي وي هغه دې د الله شکر ادا کړي او الله دې هر مسلمان ته دا په نصیب کړي. دا غریبان د مجبورۍ څه د کورو څه په میاشتو میاشتو مسافر وي، الله دې هغو ته هم دغه نعمتونه ور په نصیب کړي. الله دې دغه ستړیاوې د مسافرۍ د مسلمانانو دا د ګټې سره لنډې کړي. یو داسې ځای د روزي انتظام او ترتیب ورته برابر کړي چې دی د خپلو بچانو سره په لږ وخت کې ووي.